اعتکاف او د چیلې دپاره شپږ شرطه دي شپږ شرطه د اعتکاف دپاره دي دا کم چې سنت دی دې دپاره شپږ خبرې ضروري دي اول ومنها نیت بکې اول ومنها المسجد اعتکاف به په جماعت کې خو د سړي او د ښځې فرق هم د بیا کوم اعتکاف به سړی چېرته کوي په جماعت کې او په هر جماعت کې کېږي خو د هغې دپاره یو شرط دی اول نمبر بهترین اعتکاف دا په خانه کعبه کې دی دویم نمبر مسجد نبوي دریم نمبر بیت المقدس څلورم نمبر هغه جماعت چې د هغې جمع غټی هغې کې ثواب ډېر دی خفه کېږو به نه مونږ په درې کوره باندې جماعت جوړ کړو که نه په درې کوره او بیا نه پکې امام نه پکې مقتدي او چانده ولګو لکه زموږ جماعت له راځه د خدای خاطر دی ستا جماعت دا خو ستا نه ستا دی خبره منم د رب نه دی ستا دی د رب نه دی څوک چې هوښیار وي که نه او جماعت جوړوي او څوک پکې ډېر تاوان کوي که نه هغې د ځانه جدا کوي پیسې هم پکې ډېرې لګوي خو هغه پکې ځان نه حسابوي هغه وایي دا د دې نورو خلکو جماعت دی تاوان هم ده کړی خالي تنخوا هم دی ورکوي هر څه دی کوي دې ته ځان ډډې ته کوي موږ خو په جومات کې ځان نوکرې کوو چې ما خلک وپېژني که نه نو دویم شرط له دا د اعتکاف په جومات کې کوي کوم جومات کل مسجد له اذان و اقامت هر هغه جومات چې په هغې کې اذان کېږي په هغې کې جمع کېږي په هغې کې اقامت کېږي جومات مې جوړ کو نه پکې اذان شته نه پکې اقامت شته نو دا راته ووایه چې ګناه دې ډېره وکړله خو ثواب دې وګټه هغه جومات کې به اعتکاف کوي چې هغې کې 5 وخته جمع کېږي چې جمع پکې نه کېږي هغې کې اعتکاف نه کېږي بیا به د جمعې مانځله د اعتکاف والا چیلې والا بل جومات له به ځي ومنها الصوم بل شرط د چیلې دپاره دا روجه ده بغیر د روجې نه اعتکاف نه کېږي دا سنت اعتکاف دې له شرط دا دی روجه به نیسي ومنها الاسلام اعتکاف به څوک کوي چې مسلمان چیله به څوک کوي چې مسلمان اول قرآن دا په خانه کعبه کې نه دی نازل شوی چېرته نازل شو غار حرا کې نو چیله دومره د ګټې خبره ده د الله نبي به هم چیلې ایستلې مخکې چې څومره انبیاو دي هغوی به هم دا کولې دې ته اعتکاف پښتو کې ورته چیله وایي ومنها العقل لیوانی چې دی هغه په نیت نه پوهېږي هغه په اعتکاف څه پوهېږي یو د لیوني دپاره اعتکاف نشته ومنه الطهاره بل شرط دا د اعتکاف چې څوک کوي دا به پاکي څرنګه به پاکي که سړی جنب به نه وي که ښځی نو ماهواري بیماري د میاشتې او نفاس څلوېښتي په دې کې به نه وي په څلوېښتۍ کې چیلې میلې نه کېږي ماهوارۍ بیماري کې چیله میله نه کېږي او سړی چې جنب دی د ده چیله نه کېږي دا به غسل وکړي بیا به جومات ته راځي